السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله ومن والاه وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. محترم مؤمن ورونو، د مؤمنانو د پاره الله تعالی په آخرت کې جنت تیار کړی دی. په دنیا کې د هغوی د پاره ژوند د سعادت دی او د عزت او د کرامت ژوند دی. هر قسم د ژوند هغه اسباب الله تعالی بنده ته برابروي په دې دنیا کې، چې کله په دنیا کې هغه بنده د الله بندګي وکړي. د الله د بندګۍ سره هر څه به تړلی دی. بنده چې څه کوي په دې دنیا کې دا ځان سره کوي، که ښه کوي او که بد کوي. پکار ده چې بنده د دې دنیا د دې ثانیو نه فایده پورته کړي، د الله بندګي پکې وکړي، د الله د اوامرو د نواهیو لاندې ژوند تیر کړي. امام ترمذی رحمه الله یو حدیث نقل کړی، عبدالله بن عمر رضی الله عنهما دینه نقل دی. دا وایي چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی، یقال لصاحب القرآن، د قرآن والا ته په قیامت کې ویلی شي، اقرأ وارتق ورتل کما كنت ترتل فی الدنیا. ولوله قرآن کریم او خیجه پورته لکه څنګه چې تا دنیا کې لوستل کول. د قرآن کریم د حروفونه به دغه دپاره پاټ کې غوندې جوړېږي، پورته به ځي. فإن منزلتك عند آخر آیة تقرأها، ستا ځای د قرآن اخیر آیت سره دی چې ته یې لولې. دا ډېر عجیب روایت دی، صحیح روایت دی، سند لحاظ سره هم صحیح دی. د قرآن سره چې چا څومره ډېر تعلق دی کې ډېره فایده ده، څومره ډېر تعلق دی. خالد بن ولید رضی الله عنه مشهور صحابي دی. دا به چې کله قرآن کریم راواغزه او په ژړا کېده او دا به ویل چې بس موږ جهادونو مصروفه کړي وو، قرآن ته هم ډېر ونه لوستلي. موږ به تاسې غوندې جهاد کې مصروف یو، نه بل څه کې نه بل څه کې، بلکې زموږ د مسلمانانو زیاتره فیصدي داسې ده په قرآن هېڅ پوهېږي نه یې کوم سورتونه ته حفظ کړي او نه یې ناظره ویلی. داسې خلک هم شته، بلکې داسې مسلمانان هم شته چې تر ننه پورې په قرآن کریم لاس هم نه دی لګېدلی، لاس هم پرې نه دی لګېدلی. او بیا چې کېنو ټول د جنت دعوې کوو، موږ جنتیان یو. اسید بن حضیر رضی الله عنه مشهور صحابي دی. هغې به دا ویل که درې حالاتو کې ما ته مرګ راشي زه به جنتي یم. یو چې زه کله قرآن ته ناست یم تلاوت کوم او دې وخت کې ما ته مرګ راغی زه به جنتي یم. بل چې زه یو مسلمان باندې جنازه کوم او دې وخت کې ما ته مرګ راغی زه به جنتي یم. دریم چې نبی علیہ السلام خطبه کوي، واعظ کوي، بیان کوي او زه ورته ناست یم او ما ته مرګ راغی زه به جنتي یم. یعنې دې وخت کې زما ته وجود ډېر زیاته برابره وي. هغه ایمانی کیفیت زما دې وخت کې ډېر برابري که د درې حالاتو کې چېرته ما ته مرګ راشي. امام ذهبي وایي چې کله فتنې ډېرې زیاتې شي بیا درې کارونه کوه. یو کور نه ډېر مه راوځه، بل خپله ژبه کنټرول کړه، او دریم د قرآن تلاوت ته وخت ډېر ورکړه. که چېرته ته د یو متدین کس نه پوښتنه وکړې، دکاندار نه، د ډاکټر نه، د عالم نه، د مفتي نه، د شیخ نه، د بې سواده باسواده زنانه نارینه، ورنه پوښتنه وکړه چې ته په 4 ساعتو کې قرآن کریم څو کله را اخلي، بس هغه به چپ شي، ولا مصروف کارونه دي، داري نه اخبانی دي. قرآن ډېر راواله. د فتنو دور دی، د ګناهونو دور دی، د خواهشاتو دور دی، خلک ډوب دي په ګناهونو کې. زلزلې به راځي، افتونه به راځي، قرضونه به راځي، قحطونه به راځي، قسمه قسم حالات به راځي. نو ښه دا ده چې د قرآن کریم سره څومره تعلق جوړ پاتې شي او د قرآن کریم سره څومره تعلق ښه پاتې شي، دې کې ډېره فایده ده د بنده دپاره. چې قرآن سره څومره ډېر تعلق وي، په دې کې د بنده ډېره زیاته فایده ده. او دې باره کې آثار چې دا ډېر زیات دي.
چې تاسو د قرآن سره تعلق وساتئ، قرآن سره تعلق وساتئ، قرآن ولولئ، قرآن کریم ولولئ. کتاب الزهد امام احمد کې ناشنا و عجیب واقع نقل شوي دي چې صحابه او تابعین او تبع تابعین د هغوی د قرآن کریم سره څومره ربط و، څومره علاقه هغوی د قرآن کریم سره ساتله. دا خو یوه خبره په دې حدیث کې ذکر شوې ده. ځکه زمونږ په دې بیانونو کې موعظه کې موږ د جنت د تلو اسباب ذکر کوو. جنت ته انسان پسې داخليږي، په الله به ایمان لري. ابتداءً کمی خبرې چې منتو بالله کې ذکر د شپږ خبرې به ټولې مانی. د اسلام چې کوم بناوې دي 15 دا به ټولې مانی. دغه نه وروسته به ته نیکۍ نیکۍ جهادونه به کې، حجونه به کې، عمرې به کې، تلاوتونه به کې، تهجد به کې، روژې به نیسي، اخلاق معاملات دا ټول به جوړې. د دې سره سره به نیکۍ نه ډېرې زیاتې کې، بیا به ترقي کې به ورته مخکې ځي. که چېرته موږ قرآن تلاوت ته وخت ډېر ورکړو، مخکې چې اشاره باندې د امام زهري په قول په بنا باندې، او د خولې الفاظ کنټرول کړو، ځان د ګناه نه د ورځې وساتو، بې ځایه ونه ګرځو، د انسان دپاره د بادشاهي ژوند جوړېږي. ژوند ټولو خلکو په خپله تباه کړی، برباد کړی دی. دارنګه بل حدیث کې راځي چې دا حدیث امام ترمذی نه بلکې امام بخاری نقل کړی دی. نبی علیہ السلام چې من آمن بالله ورسوله وبرسوله وقام الصلاة وصام رمضان كان حقا على الله أن يدخله الجنة جاهد في سبيل الله أو جلس في أرضه التي ولد فيها. څوک چې په الله باندې ایمان راوړي، په رسول باندې ایمان راوړي، او منځ کوي او روژه ونیسي، دا کس به الله جنت ته داخلوي. دا کس که جهاد کړی په خپل کور کې غزمکش پیدا شوی چې هلته ناست دی. دې ګوره ایمانیات ذکر دي، په الله باندې ایمان لرل، په نبی علیہ السلام باندې ایمان لرل، مونځ کول. مونځ ډېر مهم دی. زمونږ زیاتره مسلمانان مانځه کې کوتاهي کوي، غلطي کوي، اشتباه کوي، مونځ کې غلطي کوي، تیزي کوي، رکوع نه وروسته ملا نه برابروي، رکوع نه وروسته اسکار نه کوي، دو سجدو منځ کې اسکار نه کوي، په عجله باندې کوي، او ټول ژوند یې همدې کې روان دی. داسې نه چې نن یې تیز وکړو، اکثرت تیز کوي، خراب یې کوي، د مونځ هېڅ احترام خلک نه کوي. حدیث د عبدالله بن مسعود رضی الله عنه 2 جلد ترمذی کې نقل دی چې د قیامت اوله علامه دا ده چې د منځونو به خشوع پورته شي. خشوع منځونو کې نشته کنه. هر څوک فقط منځ کوي، فقط منځ خلک کوي، نور څوک سوچ نه کوي چې دا کوم منځ کوم دا قبليږي که نه قبليږي. بل حدیث امام بخاری رحمه الله نقل کړی، ابو هريره رضی الله عنه راوي دی، نبی علیہ السلام وی چې کل امتی يدخلون الجنه الا من ابا، ټول امت به زما جنت ته داخل شي مگر هغه چا چې انکار کړي. قالوا یا رسول الله ومن يأبى، چا انکار کړي؟ نبی علیہ السلام جواب کې من اطاعني دخل الجنه ومن عصاني فقد ابى، چا چې زما تابعداري وکړي جنت ته به داخل شي، چا چې زما مخالفت وکړي نافرماني وکړي دا به ورته داخل شي. نو د نبی علیہ السلام تابعداري په 4 ساعتونو کې کول، کومې لارښوونې چې موږ تاسو ته کړي هغې پسې تلل کول، او د هغې د مخالفت نه ځان ساتل، دې نتیجه کې جنت دی. ګوره دې حدیث کې 2 جملې ذکر دي، من اطاعني دخل الجنه، چا چې زما اطاعت وکړي جنت ته به داخل شي، ومن عصاني فقد ابا، او چا چې نافرماني وکړه به د انکار وکړو د ده اخرت خراب دی. یو بل حدیث دا امام بخاری نقل کړی د سهل بن معاذ، سهل بن سعد رضی الله عنه حدیث دی. نبی علیہ السلام وی من یضمن لی ما بین لحییه و بین رجلیه اضمن له الجنه، چا چې ما ته وی ضمانت وکړه د 2 شیانو، د عورتونو حفاظت چا ما ته وکړه، خپل عورت غلط استعمال نه کړه، او ژبه غلط استعمال نه کړه، د ژبې صحیح استعمال او د عورت صحیح استعمال، د دې سره د انسان د دنیا او د آخرت سعادت دی، او دې کې د انسان کامیابي ده، په دې کې د انسان فلاح دی. نن تقریبا اکثرت فیصدي د خلکو هغه د شهوات بې ځای استعمال دی، اکثرت فیصدي د خلکو دا ده
د شهوات او ګناهونو انسان نه کی خواهشات نشي کنټرول کولای په دې بنا چې انسان خپل خواهش کنټرول کی خدا د شنیکانو ملګرو سره کینی چې کله انسان په دې پیږي چې مانه ګناه کیږي چې ال تلاړ شمال تمزه ته په دې پیږي چې مانه ګناه کیږي چې پلان کې ملګری سره کینې دې ملګری سره مکینه ته په دې پیږي چې ځکه دا انټرنیټ استعمالو مانه ګناه کیږي مې استعمالوا ځکه دا علماء وایي چې وسایل له حکم د مقاصد دي وسایل اسباب د قطع کا چې الله تعالی ته د ګناه نه بچ کی دی عالم بیان ارش په اورا بار 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 دی عالم بیان اورا خدا هغه علماء باندې مور چې څه قصې کوي اسی خوبونه دلاوي اسی ټیم تیر چر بیان او قصه چر بیان او قصه پلان کې ځکه زیارت تلاړم پلان کې ځکه یو قبر تلاړم پلان کې ځکه د تاجکستان تلاړم ازبکستان تلاړم بیا ترکمنستان تلاړم اسی خپل جغرافیه ذکر کوي دا چا سره کینه چې هغه قال الله دلاوي قال رسول الله دلاوي د صحابه او قصید لکې تابعین او قصید لکې ژوند دی جوړي ایمان دی جوړي ساده ایمان سوچ او فکر ور سره دی نو دغه دو زینو حفاظت چې یو د خلی بل د عورت نبی رسول الله کړي دي صحیح حفاظت چاو کې زی ذمہوار د جنت دا کس به جنت ته داخل شي خدا د چې د خلی الفاظ کنټرول اول دا مسانه خبره نه ده د عورتونو حفاظت دا مسانه خبره نه ده خو مؤمن ته الله تعالی اوچت کرامت په دی ورکه په دی اوچتیږي چې دی حفاظت وکړي دې کې ډیره ترقی د مؤمن د پاره ده عمر رضی الله عنه تاسو ګورئ د تاریخ د مولوی د صلیختم مسلمان دی خو د اسلام دیم خلیفہ ګرځيږي هغه کې ډیر مثبت پینټونه مهم دا چې د خواهش ډیر مخالف او دا شهوات او خواهشات دي کنه د دن ځان ساتل د ځان پرېس کول دا چې داس خلک سره کېدی راکینه چې چېرې ساده د شهوات او د شهوات خبرې کوي فکر خرابېږي ذهن خرابېږي ذهن تخریبېږي مرض لکه پیدا کیږي د سر د انسان اصلاح بیا نشي راتللی الله دې متاسف کې اسباب پیدا کړي